دغه غونډه چې د مرغومي په لومړی جلال آباد شایمانۍ کې جوړه شوې وه د وړونکو موټرو اتحادې غړو په استازولۍ قومي مشر ملک اولداد او د وړونکو موټرو اتحادې مشر طلا محمد وطمانځي خپلې ستونزې او غوښتنې بیان کړې. نو وویل چې د وړونکو موټرو دغه اتحادې چې جوړه شوې موخه یې موټر چلوونکو ته سهولت برابرول او د ترافیکي پیښو پر مهال د لومړنیو مرستو ترسره کول دي. دوی ویل چې وړونکي موټر چلوونکي چې له تورخم څخه تر کابل پورې په لاره ځي د دوی څخه په غیر قانوني ډول 43,000 افغانۍ اخیستل کیږي. په کار ده چې دولت دغه ډول فساد مخه په کلکه ونیسي. دوی همدارس غوښتنه وکړه چې په تورخم کې د غیر قانوني اتحادو مخنیوي وکړي او د موټر چلوونکو د لاریون پر مهال د شهید شوي تن قاتل ونیسي. صلاحکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د وړونکو موټرو اتحادې غړي په شهادت ژوره خواشیني وښوده او د اتحادې غړو ته د تسلط مراتب وړاندې کړل. ښاغلي منګل ویل چې لاریون د هر افغان حق دی خو د اصولو مطابق باید ترسره شي، نه دا چې د خپل حق غوښتلو پر مهال نور وګړو ته زیان سبب شي. نو موړي ویل چې ننګرهار ولسونه باید بیداره اوسي. ننګرهار یو سرحدي ولایت دی د سیمې او د دې هیواد دښمنان په هر پلمه غواړي چې په دې ولایت کې یو تخریبي کړنه ترسره کړي. د ویل چې د ننګرهار ولسونه دي د خپل ولسونو ژوند او اقتصادي ستونزې په نظر کې ونیسي او خپل حقوق دي قانون په چوکاټ کې وغواړي. د زیاته کړه چې د موټر چلوونکو او ټولو ولسونو خدمت په موخه د شپې له لوري د سرخ دیوال سیمې ته تللی او د وړونکو موټروان سره په یو سیټ کې یو ځای ناست تر څو د موټر چلوونکو اصلي ستونزې پیدا او په حل کې لازم اجرات ترسره کړي. خو دغه ډریورانو دته هیڅ شکایت ونه کړ چې دوی څخه څوک پیسې اخلي. ننګرهار والي راغلو موټر چلوونکو ته ډاډ ورکړ چې د فساد مخنیوي پر وړاندې جدي مبارزه کوي او ورڅخه یې وغوښتل چې د فساد کره اسناد ورسره شریک کړي. د ویل چې وړونکو اتحادې موټر چلوونکو خپل وړاندیزونه مرکزی ادارې ته استولي. هر وخت چې د مرکز څخه پریکړه لیک راغی ولایتي اداره په هغه برخه کې قانوني اجرات ترسره کړي.